زمونږ په دې بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی، الله اکبر، ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی. د هغې نوم دی ابو اسحاق رحمت الله علیه. دا د خپلې زمانې یو لوی مدرس دی، د خپلې زمانې یو لوی عالم دی. خو د دې عالم کردار څنګه دی، د دې عالم صفت څنګه دی، د دې عالم کار څنګه دی. د عالم وی د ورځې طالبانو ته سبق وایم، د ورځې مدرسه کې ناست یم، د ورځې جومات کې ناست یم، د ورځې قال الله قال رسول وایم. خو چې ماښام کور ته راشم مور او پلار له خدمت کوم، کله د مور په خپو باندې زور کوم، کله د پلار په خپو باندې زور کوم. یو ځل لګیا یم د مور خپې کې منډم، د مور خپې چاپی کوم. دې کې یو حدیث د پیغمبر پاک علیه السلام مخې ته راغی. امام الانبیا وی الجنت تحت اقدام الامهات. پیغمبر پاک علیه السلام وی جنت د مور او پلار د خپو لاندې دی. د دې معنا او مطلب دا دی پلار او مور راضي که جنت ستا دی، پلار او مور راضي که خوشحالي ستا ده. د عالم وی دی حدیث کې مې سوچ کو وی د مور د ګرد د خپو ګرد غبار نه دی، وی دا مې راواغستو او په دې خپله ګیره باندې مې وصولو چې هغه خو معنوي دی سیده چې د مور او پلار د خپو لاندې جنت دی. خو زه حقیقت کې معلوموم چې دا جنت د مور او پلار د خپو لاندې څنګه دی. وی د هغې د خپو ګرد غبار چې ګیرې ته راغې په ګیره کې ونښتو. وی زه د شپې وده شوم، مور مې موده شوه. سهار چې سبق ته راغلم په علم د هغې په مسند باندې کېناستم، طالبانو ته سبق وایم. سبق چې کله ختم شو یو طالب خوا ته راغی ما سره کېناستو. ما ته استاد جي یو تپوس کوم اجازت دی؟ ما ورته ویل وایه بچیه څه مسله ده؟ وی بېګا مې خوب کې وکتلې، ډېر یو عجیب انداز کې مې وکتلې. هغه علم ته وی ابو اسحاق ته وی یو شین باغ دی مزیدار، هغه د میوو نه ډک دی، په هغې کې هر قسمه نعمتونه د الله شته، هر قسمه راحتونه د الله شته. ستا یو عجیبه ځواني ده، په دې باغ کې تر و تازه روانې. استاد جي دا خبرې م در کنار، دا خوشحالي م در کنار، دا باغونه م در کنار. خو د ټولو نه تعجب په دې خبره باندې ما ته راغی ما چې ستا ګیرې ته وکتل، ستا په ګیره کې جواهرات نښتي دي، ستا په ګیره کې مرغرې دي، ستا د مخ یو قسمه پړقارې کوي. استاد جي کوم یو عمل داسې کې؟ د عالم ابو اسحاق وی خپل شاګرد ته مې ویلې ما د پیغمبر د حدیث تاسو ته ویلی چې الجنت تحت اقدام الامهات، الجنت تحت اقدام الامهات. بېګا مې په دې حدیث باندې تجربه کړې ده چې مانن خو صحیح ده چې د مور او پلار په رضا کې د هغې د خپو لاندې جنت دی. معلومومه دا چې جنت څنګه دی، دا جنت لیدل غواړم. ما ته الله نه دی ښودلی، دا زما په ګیره کې چې کم یاقوت نښتي دي، کم جواهرات نښتي دي، کم مرغرې نښتي دي، دا د هغه مور د خپو ګرد غبار دی، دا د هغه مور د خپو ګرد غبار دی چې زما په ګیره کې دي نه مرغرې جوړې دي. د مور او پلار دومره مقام دی په اسلام کې، دومره عزت دی په اسلام کې، دومره قدر او وقار دی په اسلام کې. خو تاسو په ایمان وایئ ځوانانو، تاسو نه تپوس کوم کم یو ځوان داسې دی نن چې هغې نه پلار پریشانه نه دی؟